سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د کورني امنیت وزارت وروستۍ اعلامیه یو مثبت اقدام د شته حقایقو درک بولي چې په افغانستان کې د امنیت او اقتصاد چاپیریال ښه والی تاییدوي. تېره ورځ د امریکا د کورني امنیت وزیر اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت TPS د روانې زیږیزې میاشتې له 20 پای ته رسیږي او دا پریکړه به تر جولای 12 پورې عملي شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د کورني امنیت وزارت وروستۍ اعلامیه یو مثبت اقدام او د شته حقایقو درک بولي چې په افغانستان کې د امنیت او اقتصادي چاپیریال ښه والی تاییدوي. په کینیا کې یوې محکمې پریکړه کړې چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر به امریکا ته وسپاري. د هغه وکیل وایي چې دوی به یې پیل وکړي چې له محکمې به تر راتلونکي 14 ورځې پورې د هغه د سپارلو د ځنډولو امر وغواړي. خبریالان وایي ظاهر قدیر د محکمې د پریکړې اعلانولو پر مهال خواشینی ښکارېده خو خبرې یې ونه کړې او د محکمې بهیر پای ته ورسید. د ښاغلي قدیر وکیل اومیګا اوچینګ د پنجشنبې په ورځ د خپل موکل د دویمې محاکمې له پای ته رسېدو وروسته BBC ته وویل پر هغه امریکا ته د مخدره توکو او وسلو د قاچاق تورونه پورې شوي دي. نوموړی وایي دغه تورونه سیاسي انګیزه لري.